سلامونه د خپل راتلونکي نسلونو د ښه صحت او ښه راتلونکي په خاطر دا پیغام نورو ملګرو سره شریک کړئ د خیبر پښتونخوا ډي وارمنګ انیشیټیو پلان دی با په هزاره ډیویژن مردان ډیویژن پیښور ډیویژن ملکنډ ډیویژن په دوی ضلعو کې په 14 او 15 نومبر خصوصي مهم چلولې کیږي په دې مهم کې بعد 15 کال نو واخله د 14 کالو ټولو ماشومانو ته خصوصي د ډي وارمنګ ګولۍ ورکول کیږي د ډي وارمنګ ګولو ورکولو بنیادی مقصد د ماشومانو په خېټه کې د چنجو ختمول دي کم چې د ماشومانو جسمانی او ذهني صحت ته لوی ضرر رسي مهرباني وکړئ د خپل ټولو ماشومانو چې عمرونه د 15 نو واخله د 14 کالو پورې دي په دغه دوه ورځو یعنی په 14 او 15 نومبر د دې حاضری په مقامی او نږدې سکولونو کې په هر صورت یقیني کوي خدای مکا که کوم ماشوم بیمار وي په دغه ورځ باندې د هغه حاضری په سنا سوجه باندې یقیني نشي نو د خیبر پښتونخوا ډي وارمنګ انیشیټیو پروګرام لاندې با په 13 نومبر یو ځل بیا په ټولو سکولونو کې دغه مهم تر سره کولی شي مهرباني وکړئ دغه درې ورځې د خپلو ماشومانو ښه صحت ته ښه جسمانی صحت ته او ښه ذهني صحت ته ورکوي چې دا شانې د هغې مستقبل وژغورلی شي د هر قسم بیماریانو نه صرف د خپل کور چمګاونډ بلکې ممکنه طور کوشش وکړئ چې د دې دوی ضلعو ټول ماشومان په دغه ورځ باندې د ډي وارمنګ ګولۍ یا د ډي وارمنګ خصوصي دوا وخوړی شي او دغسې د هغې راتلونکې او د هغې صحت محفوظ کړی شي د نورو ملګرو سره د شریکولو یو جهان مننه دا زموږ شریک قامي او اخلاقي فریضه ده د وخت راکولو د شریکولو یو جهان مننه کورم ودان